قرآن عظیم الشان څنګه را جمع شو؟ ځکه چې بیګا تاسو ووایئ چې دا په 23 کالو کې نازل شوی دی. نو آیا د نبی علیه السلام مبارک دا خپله لیکلی و که نه صحابو لیکلی دی که چا لیکلی دی؟ نو د قرآن عظیم الشان د حفاظت او د جمعوالي وعده الله نبی علیه السلام سره په قرآن کې کړې وه. ځکه ورته یې ویلي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، موږ دا قرآن عظیم الشان تا ته نازل کړی دی او موږ به د دې حفاظت کوو. د دې وجې نه اوسه پورې یهودو او عیسایانو او نورو بېدینه خلکو د قرآن عظیم الشان کې د تبدیلۍ او د بدلون ډېر کوشش کړی دی، خو کامیاب شوي نه دي. لکه الله د دې وعده کړې ده د حفاظت. نو بله خبره دې کې ضروري دا ده چې د قرآن عظیم الشان د حفاظت وعده الله کړې وه او نبی علیه السلام مبارک باندې به چې قرآن عظیم الشان نازلېده، دې کې 14 کاله په مکه معظمه کې نبی علیه السلام باندې نازل شوی او 10 کاله په مدینه منوره کې، دې نه 30 کاله جوړ شو. اوس مکه معظمه کې نبی علیه السلام مبارک و دا قرآن عظیم الشان چې نازلېده، جبریل علیه السلام برور زر زر به ورسره نبی علیه السلام مبارک وي، دې دپاره چې ير رانه نشي. نو الله تعالی ورته آیات نازل کړو سنقرئک فلا تنسى، موږ به تا ته د قرآن عظیم الشان دا کوم څه چې نازلو دا به تا نه هېرېږي نه، دا به درنه هېرېږي نه. او نبی علیه السلام مبارک چې به زر زر ویلو، الله ورته وفرمایل لا تحرک به لسانک لتعجل به. جبریل علیه السلام چې تا ته وایي نو زر زر ته مه وایه چې توندي پې وکړي، ځکه چې ان علینا جمعه وقرآنه. ته دا فکر مه کوه چې دا به تا نه هېر شي یا به ضایع شي، د دې جمع کول او د دې حفاظت او تا ته یادول الله ورته وفرمایل دا زموږ کار دی. نو نبی علیه السلام باندې به چې جبریل علیه السلام بیا راغی او د قرآن تلاوت به ورته کول، نو مبارک به ورته غوږ دلی و، چې کله به ختم کړو بیا به نبی علیه السلام ته یاد. نبی علیه السلام مبارک 14 کاله زندګۍ د مکه معظمه کې خپل هم دا ویلي او بې شمېره صحابو دا یاد کړی. څومره چې نازل شوی په دې 14 کالو کې ابدي یاده و. د شپې به په تهجدو کې د دې تلاوت کوو، په مونځ کې به کوو. او بیا چې مدینې منورې ته نبی علیه السلام راغی نو په مکه معظمه کې خو به پټ تلاوت کوو، ځکه مشرکانو به تکلیف رساو. د دې وجې نه د ماسپښین او د مازدیګر مونځ کې تلاوت پټ راغلی دی، په وجه د دې چې دې ټیم کې به هغوی بیا ټوکې مسخرې کړې، مسلمانانو ته به یې تکلیف ورکوو. نو الله حکم وکړ چې دې کې دا مونځ پټ وایي. ماښام کې به هغوی په خوراک څښاک کې او ماسخوتن په خوب کې او سهار هم په خوب کې مشغول و، نو یې زه دغلته تیز وایم. حکمت پکې دا و که نه؟ نو 14 کاله د نبوت زندگی د مدینې منورې چې د مکې معظمې چې ختمه شو، نبی علیه السلام مبارک مدینې منورې ته هجرت وکړ، بیا د قرآن عظیم الشان یادول او ښودل او لیکل دا ډېر زیات شو. په خپل هم نبی علیه السلام مبارک به دا ګردانم د دې کوم، او چې کال به تیر شو کال، صحیح بخاري حدیث کې راځي چې هر کال به د روژې په میاشت کې جبریل علیه السلام راته او مخکې کلونو کې به چې څومره قرآن عظیم الشان یې نازل کړی او راوړی و، ابې نبی علیه السلام سره اړه. نبی علیه السلام مبارک نه خو یېرېده نه، الله ورسره وعده کړی و چې تا نه به ډېري، خو بیا به هم ورسره اړه. نو 10 کاله په مکه معظمه کې نبی علیه السلام دا خپله هم یاده و، د کال په ختمېدلو سره رمضان کې به جبریل علیه السلام راته او 10 کاله دا 10 ځله هغه په دغې طریقې سره هم د دې ختم کړي دي، وړولي دي، څومره چې نازلو دي 14 کاله ده. بیا مدینه منوره کې خو د اسلام غلبه وه او د کافرو یره طرحه خو نه وه، نو بیا به دې په ښکاره د قرآن تلاوتونه کولو. د شپې به د کورونو نه د جوماتونو نه د قاریانو د تلاوت د صحابو د نبی علیه السلام مبارک د کورونو د بیبیانو د اهل بیتو د ټولو د کورونو نه به اوازونه د قرآن عظیم الشان د تلاوت راتلل.
دې پورې چې د یمن یو قبیله وه چې اشعریین به یې ورته وي، هغوی راغلي وو مدینې منورې ته هجرت کړی وو، دې کې قاریان ډېر زیات وو. نو د دې کورونه نبي علیه السلام د ورځې ورته معلوم نه وو، او مبارک فرمایي وي د دې دا کورونه زه د شپې پېژنم، ځکه د شپې د دې د کورونو نه د قرآن مجید د تلاوت اوازونه راځي. نو داسې دې ته به یادېده. دغرنګې د شپې به په شوق او ذوق باندې په ښکلي اواز هم دې تلاوت کوو، لکه حضرت ابو موسی اشعري رضی الله عنه د شپې تلاوت کوو، نبي علیه السلام ورته غوږ دلی وو، بل ځای کې کوو خو اواز یې دله راته، نو ډېر ښکلي اواز و د هغه. نو سحر ورته نبي علیه السلام وایي چې ستا خو داسې ښکلي اواز دی، لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود، تا ته خو د داود علیه السلام د اواز په شان ښکلي اواز الله درکړی. داود علیه السلام له داسې اواز الله ورکړی چې به کله د زبور شریف تلاوت کوو نو هوا کې به ورته مرغان ودرېدل، او په ځمکه به ورته ځناور ایسارو، او کتابونو لیکلي دي چې دا روانې اوبه به هم ورته ودرېدې، غرونو به ورسره ذکر کوو، داسې د اواز کې تاثیر و. نبی علیه السلام ابو موسی اشعري رضی الله ته وایي وی تعالی الله د داود علیه السلام د اوازونو په شان اواز درکړی. هغه ورته د الله رسول تاسو زما تلاوت ته غوږ دلی اوسه، یو کنه بېګاه ما اورېده، وي ښه که ما ته دا پته وه چې تا ورته غوږ کړی دلی دی نو ما به لږ نور هم خوږ انداز کې بیا وي، دا به دې د شپې وي. دغرنګې یو بل صحابي و سالم نوم یې و، مولا ابي حذیفه رضی الله عنه، د ده هم داسې ښکلي اواز او تلاوت به یې کوو چې نبي علیه السلام به وي، مستدرک حاکم کې حدیث موجود دی چې به وي حمد دی هغه ذات لره چې ستا شان صحابي ما له راکړی دی چې ته د قرآن مجید تلاوت کې. غرض مې په دې کې و چې د نبي علیه السلام مبارک د مدینې منورې زندګۍ کې به صحابو د دې تلاوتونه هم کول، او نبي علیه السلام مبارک په خپل ژوند کې د مدینې منورې په 10 کالو ژوند کې د نبوت او د مدینې منورې د مکې معظمې په 14 کاله د نبوت زندګۍ کې او د مدینې منورې د 10 کاله د 30 کاله په نبی علیه السلام دا لیکم، صحابو به هم لیکه. ما تاسو ته ووایي که نه چې د نبی علیه السلام د لیکونکي ډېر صحابه، 4 خلفا ابو بکر رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه، عثمان رضی الله عنه، علي رضی الله عنه مبارک، دی به هم نبی علیه السلام له لیکل کول د قرآن مجید چې به نازل شو دي ته به یې ولیکې، او د هغې طریقه مې درته بېګاه ښودلې وه چې څنګه به یې لیکه په ترتیب سره که نه. دغرنګې ډېر صحابه موجود چې هغوی به لیکل. زید بن ثابت رضی الله عنه مشهور صحابي و چې هغه به لیکل کول. نو نبی علیه السلام مبارک به دا خو هغه ټیم کې خو پاڼې ډېرې نه وي، نو کله به یې په کاغذ ولیکه، کله به یې د ونو په پاڼه ولیکه، کله به یې په ټوټه ولیکه، دا کپړه ني بدي، کله به یې د څرمنې په ټوټه ولیکه، کله د سارو دا غټ هډوکي چې وي لکه د اولي هډوکي یا دا نور چې به صفا شوي، کله به یې په دې ولیکل. خو دا به چې کله نازل شو د نبي علیه السلام مبارک به صحابو ته مونځ کې مو وي، هغوی ته به یې همداسې مو وي او هغوی باندې به یې هم لیکه. نبی علیه السلام مبارک سره په خپل ژوند باندې د قرآن عظیم الشان لیکلي موجود او یاد هم ورته، او ډېرو صحابو سره هم لیکلي موجود او یاد هم ورته، خو کاغذي شکل کې داسې راجمع شوی نه و لکه څه په پاڼو او څه په هډوکو، په دې طریقې سره خو محفوظ و. بیا د هغې نه پس ګوره دومره ډېرو خلکو ته یاد و چې صحیح بخاري روایت دی چې مدینه منوره کې د نبي علیه السلام مبارک په ژوند کې یو قبصه قبیلې والا راغلل، وایي موږ له څه داسې قاریان عالمان راکړي چې موږ ته د دین زده کړه راکړي. د نبي علیه السلام مبارک ورسره اویا قاریان حافظان صحابه ولیږل، نو هغوی ورسره چل وکړه، هغه ټول یې شهیدان کړل. نو اویا خو په هغه ټیم کې شهیدان شوي د بیر معونه شهدا ورته وایي، او دې له الله دومره مقام ورکړی و چې کله دې شهیدان شو الله ته مخامخ شو، وی الله تعالی ته وی چې تاسو څه غواړئ زه درکوم، وی ربه بس موږ دنیا ته واپس ولېږه او چې موږ بیا شهیدان شو راشو. نو الله تعالی وی چې نه دا خو ما حکم کړی دی چې یو ځل یو کس وفات شي بیا به واپس ژوندی کېږي نه، وی ښځه به زمونږه دومره ژوندي که چې مونږه په دنیا کې کوم ژوندي مسلمانان دي چې هغوی ته ووایو چې الله تعالی موږ له کوم نعمتونو بدلې راکړي چې دا ورته ووایو چې دوی بزدلي ونه کړي او جهاد پرېږدي، الله ورته زه دا به ورته زه ووایم. الله تعالی بیا هغه د شهیدانو متعلق چې کوم آیاتونه قرآن کې راغلي دا یې نازل کړل، او مخکې نه نور آیاتونه هم نازل کړه، هغه بیا منسوخ شوي د هغې تلاوت. د
د هغې معنا دا وه چې موږ الله سره په داسې حال کې مخامخ شو چې الله زموږ نه راځي او موږ د هغه نه راځي. ګوره اویا صحابه هلته شهیدان شو او هغه ټول قاریانو داسې ته سوچ وکړه نور به څومره. بیا چې نبي علیه السلام مبارک د دنیا نه تشریف یوړو نو قرآن عظیم الشان په هغه مبارک لیکلي و د ځان سره خو داسې پاڼو کې خو نه و که نه څه په هډوکو ما درته ووایي څه په کاغذونو څه په څه په څه هغه مبارک سره خو موجود و. نو بیا داسې کار وشو چې دی وفات شو نو مسیلمه کذاب نومي یو دروغجن دعوهګیر د نبوت و هغه د نبي علیه السلام په ژوند کې د نبوت دعوه کړو چې زه پیغمبر یم. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه سره جهاد وکړو او هغه یې مردار کړ. په هغې کې ډېر صحابه شهیدان شو او یا پکې قاریان صحابه دغلته هم شهیدان شو او یا خو هلته شهیدان شوي مخکې. چې کله دا شهیدان شو نو عمر رضی الله عنه راغی ابوبکر یې ورته ویې داسې کار کوو دا صحابه راټولو ټولو سره مشوره کوو او دا قرآن عظیم الشان کاغذي شکل کې راولو چې دا ټول په یو کاغذ ولیکو او راجمع کړو ځکه څه په هډوکو دي څه په څه دي څه په څه دي او قاریان ډېر زیات شهیدان شو. نو که بله داسې واقعه راغله نو هسې نه چې حافظان ټول ختم شي او قرآن مجید چېرته موږ نه دا ختم نه شي چې ضایع نه شي. ابوبکر رضی الله عنه اول نه منوي دا ډېر مشکل کار دی خو زه بیا زید بن ثابت رضی الله عنه راوسته وي دا کار به ته کوې ته ځوان یم او نبي علیه السلام له به تا دا ایتونه لیکلم تا ته معلومات ډېر دي دې کې. نو هغه ویې یاره دا خو ډېر سخت کار دی. دی وایي که ما ته یې دا ویلي چې دا غر د دې ځای نه واله اخوی یو سل وي دا راته اسان و خو دا کار راته ډېر مشکل و. نو تاسو ته هم ووایي چې اکثرو صحابو د قرآن یاد خو دی یو قانون مقرر کړ وی که دا قرآن مجید آیاتونه هر آیات که په سوونو خلکو ته م یادي خو لیکلي شوي ثبوت به غواړي. لیکلي شوي ثبوت به دوه ګواهان راوړي دوه صحابه به لیکلي شوي آیات راوړي چې دا د نبي علیه السلام مبارک موږ ته لیکلي دي او بیا به د هغې ثبوت په یادولو والا سره یادول یا چا ته چې یاد دي هغوی به م وایي چې او دا آیات شته او لیکلو کې دوه ګواهان مقرر کړه په لیکلو کې نور په آیاتونو کې خو په یادولو کې خو سوونو ته یاد دا شرط یې بله مقرر کړی. د نبي علیه السلام مبارک په کور مبارک کې خو هغه قرآن مجید خو موجود و که نه خو داسې شکل کې خو نه و خو څه کاغذونه و څه د څرمنې ټوټې وې او څه هډوکي و څه څه و څه څه په هغې باندې لیکلي شوي وو. نو هغه یې هم راواخېسته او صحابو پسې به هم ګرځېدی اعلانونه یې وکړل چې چا ته لیکلي شوي د قرآن عظیم الشان آیاتونه معلومي او د نبي علیه السلام مبارک نه اورېدلي هغه دلته راشي نو دوه ګواهان به پې پیش کول چې دا آیات موږ د نبي علیه السلام نه لیکلي دي. ما تاسو ته ووایي لیکلي دي د اورېدلو خو سوونو ګواهان او د لیکلو باندې به دوه پیش کول. په دې بنیاد باندې ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیا د قرآن عظیم الشان کاغذونو کې داسې راجمع کړه لکه دا موږ ته چې پروت دی په جمع شو داسې. نو د هر آیات دوه ګواهان د لیکلو پیش کړ او د اورېدلو خو په سوونو موجودو. یو آیات داسې و لکه د سورې توبې اخري آیات لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم دا یو صحابي سره چې د هغه نوم خزیمه بن ثابت رضی الله عنه خو صرف هغه پې ګواه نو نور وایي چې مونږ خو دا سوونو صحابه وایي چې دا خو مونږ د نبي علیه السلام مبارک نه اورېدلي د سورې توبې اخري آیات دی خو هغه وایي نه قانون خدا مونږ کار کړی چې یو ګواه به بلې د لیکلو لیکونکي د سره لیکلي شوي موجود دی نو یو ګواه بل پکار خو دا داسې صحابي و چې د دې یو ګواهي نبي علیه السلام د دوو ګرځولې وي د ده ګواهي به د دوو برابر وي. د هغې یو وجه وجه دا وه چې نبي علیه السلام بازار ته تللی و صحیح بخاري روایت دی او په بازار کې اس واغېسته د یو بانډچي نه ورته ویې راځه پیسې کور کې در کوم هغه سره روان دي نبي علیه السلام چې مخکې روان دي او دغه بانډچي وروستو را روان دی وسې نیولې پیسو لذي نور خو هسې په هغه خرڅ کړي و په نبي علیه السلام مبارک وایي راځه پیسې کور کې در کوم. نو هغه چې داسې روان شو نبي علیه السلام داسې تیز ته او دې روت یو بل کس پې اواز وکړي وایي دا خرڅی نه وایي نه دا خو مې خرڅ کړی دی په دغه شخص باندې روان دي پیسې راکړي وایي زه به پې زیاتې پیسې درکړم په څو دې خرڅ کړي وایي په دومره وایي زه به لږې زیاتې درکړم د ده لالچ راغی
د نبی علیہ السلام مبارک ته आवाज وکړو چې کته دا اس اخلي خو واخله کني زی په د خرصوم نو هغه چې ما خدا تا نه غشتې دي دا خو تا به ما خرڅ کړي پیسو لزو وی چې نه ما خو پتا نه دي خرڅ کړي ما خو پتا نه دي خرڅ کړي ګور اوس دی را باندې خرڅ کو اوس تا تعالی پیسې در کوم وینا وی خزه ته چې وی خرڅ کړي مې درو گواه خو نو پدې کې دا صحابي راغی دا عزیمه بن ثابت رضی الله عنه وی دا الله رسول زه گواہی کوم چې د اس پتا خرڅ کړي نبی علیہ السلام ورته ته څنګه گواہی کې ته خدای ته موجود نه وي ویزه ستا تصدیق په هغه خبرو کې کوم چې ته د اسمان نه پتا نازلې دا وړه خبره ته خو دروغ نه وي ته صادق او امین په خلکو کې رښتونی مشهور ته دروغ نه وي دې دروغ وي نو زه دا گواہی کوم چې تا دا اس د دنه اغشت دي نو اسی خو لور ک نبی علیہ السلام مبارک ورته ایزا ته خو یو گواہی خو ستا گواہی به د دوه کار دی ستا گواہی به د تاسو شهادتین کله یو سړی کډیر غټ سړی وي خو گواہی خو د یو وي د گواہی نبی علیہ السلام مبارک د دوه ورزول دا اختیار د نبی علیہ السلام بعض ګستاخ به دینه کوي نبی علیہ السلام مبارک ته اختیار نشته او دا وامه اوس د یو کس گواہی د یو د قران کې الله ذکر کړي دا صحیح حدیث کې دي چې د یو کس گواہی الله تعالی نبی علیہ السلام د دوه ګرځولې ده او هغه چې سویلی د ځان وای نه د قران کې ذکر دي چې سوی خدای الله تعالی په دې وای چې اور د سویلی هغه وای دا آیات د سره په دې طریقې سره قران مجید راجمع نو بیا د شکل کې موجود خو بیا دا په لغاتو کې د قران عظیم شان الله تعالی مسلمانانو باندې د اسانه لپاره او بولیانو کې نازل کړو بولی دي ته وی لکه زمونږ په دې علاقه کې مونږه لوټې ته لوټه وایو افغانیان ورته کوزه وایي حالانکه هم پښتو ده او دام پښتو ده داسې نور څیزونه دي که نه نو دې ته بولي وایي زموږ بولي دا ده او د هغې بولي دا لکه مونږه وایو هغه خلک مینګه وایي که نه مونږه او مینګه نو دا ګوره یو څیز دی خو فرق پکې شته که نه معنا خو یې یو ده که داسې په لغاتو باندې قرآن عظیم شان نازل شو نو اکثر به داسې کار وشو چې یو قاري به مخکې اب په یو لغت باندې اورېدلی و د نبي علیه السلام هغه د قرآن تلاوت کوو وروسته چې پسې کوم ولاړ و هغې به په بله اورېدلي وو چې مونځ به وکړو هغې به خپلو کې لانجه شوې لکه دا ته څنګه قرات کړي او ما نبي علیه السلام نه داسې اورېدلي او د نبي علیه السلام زمانه کې هم داسې یو کار شوی عمر رضی الله مبارک فرمایي صحیح بخاري روایت دی ویزه یو ځل ولاړ جمع کړي یو صحابي مې اورېدل مخې ته ولاړ دی قرات کوي وی قرات یې داسې کوو چې ما نبي علیه السلام نه بل شان اورېدلی او د بل شان کوم بس خو به صبر نه کوم وی ما وی چې په دې مونځ کې مې ورته وکړو خو بیا مې صبر وکړ چې ورګه فارغ شي وی چې فارغ شو وی په غاړه کې مې ورته څادر واچو داسې چې دا ته خو قرات خطا دی وی نبی علیه السلام مبارک نه مې بوتو مې چې د الله رسول دې د قرآن د آیات تلاوت خطا کړي یو ما ته وی چې ته پرېږده دا څادر دې اخوا کړه ووایه ته څنګه کې وی هغه چې راته ووایي وی نبی علیه السلام مبارک راته ووایي چې دقسې په ما نازل شوي دا دی چې وایي وی ما ته وی چې ته ووایه وی ما چې ووایي وی ما ته وی چې دقسې را باندې نازل شوي دي وی زما ډکې شک پیدا وي دا څنګه چل دی وی ما ته وی چې شکونه مه کوه قرآن عظیم شان په اوو بولیانو او لغتونو کې نازل دی د دې لپاره چې خلکو ته اساني وي خلکو ته اساني وي لکه چې وی جبریل علیه السلام ماله راغی او قرآن عظیم شان یې راته په یو لغت وایي ما چې دا زیات کا الله ته مې سوالونه کول چې ربه زما امتیان کمزوري دي ډېر پوهېږي نه نو دا لږ زیات کا نو وو ته ورسېده چې وو پورې ویلی شي خو بیا د نبي علیه السلام زمانه کې خو خلکو ته اساني وه خو وروستو خلکو ته مشکل پیدا شو ځکه اختلاف به پکې اکثر پیدا شو او نبي علیه السلام سخته منع کړی چې د قرآن عظیم شان الفاظو هغه کې اختلاف کې نو بیا د عثمان رضی الله دور خلافت پورې دا قرآن مجید په دې وو لغتونو کې او بیا چې د عثمان رضی الله عنه دور خلافت راغی نو هغه خلک راټول شو تابعین او خلک او علما او صحابه ټول راټول شو چیرې د امت په یو بولی باندې او په یو لغت او یو قرائت باندې راجمع کول غواړي ځکه وروستو خلک به بیا اختلاف کوي نو هغه وی زه صحیح ده وی شابه چا سره چې قرآن مجیدونه دي ټول راوړی نو په دغه وخت پورې خو ډېر ځای لیکلی شوي
هر صحابي ځان سره لیکلی و پوه شوې نو بس هغه یې ټول راوړل او وی تکړه شي لګیا شي لیکئ وی چې کوم ځای کې اختلاف په کوم لغت او بولې کې پیدا شو نو د قریشو په لغت دی ولیکي ځکه قرآن عظیم الشان د قریشو په لغت باندې نازل دی د نبی علیه السلام قبیله او خاندان چې کوم د هغې په لغت یې ولیکي کوم ځای کې چې اختلاف راغی یو ټکي کې نو هغسې ولیکي نو دا اوو لغتونو کې بیا یو لغت دی منتخب کړ او هغه نورو اعلان یې وکړو چې دا قرآن عظیم الشان دا نور به څوک نه استعمالوي نه به یې تلاوت کوي د دې نه 7 یا 8 یا 15 قرآن مجیدونه جوړ کړو مختلفو علاقو ته یې ولېږل نو دا په دې طریقې سره دا اوس مونږ ته چې کوم پروت دی دې ته مصحف عثماني وایي په دې وجه ورته وایي چې په دې طریقې سره عثمان رضی الله عنه په دور کې لیکل شوی دی او د صحابو د ټولو په اتفاق لکه د نبی علیه السلام مبارک اهل بیت د هغه خاندانو د هغه صحابه د امت چې څومره خلک ټول هلته موجود چا هم اعتراض ونه کړ عثمان رضی الله عنه باندې چې دا کار ته ټیک کې ټول وي بس صحیح دی په دې د ټولو څه شو اتفاق شو د ټولو خلکو د صحابو د ټولو نیکانو د ټولو علماو په دې اتفاق راغی دا په دغه طریقې سره هغوی جمع کړ او بیا مشهور شو اوس دا شکر وباسه چې که دې د اتفاق نه کړی نو قرآنونه به څو به قرآن خو به یو خو لغتونه به بدل و الفاظو کې به معنا به یوه وه په دې ځان پوهېږه چې دغه لغت چې و د دې معنا یوه وه معنا یې څه وه ما درته مثال ووي د مونږ او د مینګه که نه یا د کوزي او د لوټې معنا مې درته مثال مې درته ووي که نه چې سیز خو یو ویلو کې خو فرق وکړه ویلو کې فرق نو بیا به اختلاف نو امت چې په دې یو قرآن د مشان باندې راجمع شو نو دا هم لویه کارنامه وه په دې طریقې سره قرآن عظیم الشان راجمع شو نور دا د نبي علیه السلام په زمانه کې مبارک هم یاد کړی و صحابو هم یاد کړی و جمع کړی و خو صرف په یو دغه کې راجمع شو او دا قرآن عظیم الشان کې چې دا کوم نمونه د سورتونو دي دا هم نبي علیه السلام ورکړي و د الله د طرفه دا بسم الله چې د سورت نه مخکې لیکلې شوې ده دا هم نبی علیه السلام مبارک باندې نازل شو چې کله به سورت ختم شو نو بسم الله به بیا نازله شوه دا د دو سورتونو منځ کې د فرق دپاره چې فرق راشي دا بسم الله راغله اوس اخره کې یو سوال باندې ځان پوهېږه چې اکثر خلک کوي چې نبي علیه السلام دا کار ولې ونه کړ نبي علیه السلام مبارک وفات کېده د هغې نه مخکې چې دا کوم کار ابوبکر رضی الله یا عثمان رضی الله کړو داسې نبي علیه السلام مبارک ولې ونه کړ په سوال پوه شوې جواب دا دی نبي علیه السلام مبارک چې نه کو د هغې ډېرې وجې دي خو یو څو به درته ووایم یو وجه دا وه چې قرآن عظیم الشان خو په 30 کاله کې نازل دی په یو ځای خو نازل نه و چې هغه کړي و چې نبي علیه السلام وفات شو نو نازلېدل یې ختم شو نو اوس جمع کېدی شو اول نه شو جمع کېدی ځکه تاسو ته اوس سوره بقره نبی علیه السلام چې مدینې منورې ته راغی سوره بقره شروع شوه دا دویم سورت د قرآن چې دی نازلېده دا بیا کال پکې ختم شو بیا 9 کاله پس د دې اخري آیات نازل شو 9 کاله پس واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله د قرآن عظیم الشان په ټولو کې اخري نازل آیات دا آیات د ټولو نه اخر په قرآن کې نازل ځکه دې نه 15 ورځې پس نبي علیه السلام مبارک وفات شوی او دا د سورې بقرې آیات منځ کې پکې 8 کاله څومره ډېر سورتونه نازل شوي نو که دا نبي علیه السلام یو ځای کړی بیا به پکې تبدیلي کوله چې کله نازلېدلو بدله وبه چې کله نازلېدلو بدله وبه دا مشکله وړي خبره پوه نه شوې 30 کاله کې نبی علیه السلام باندې نازل دي په یو ځل خو نازل چې هغه جمع کړی وي بلکې یو صورت په 10 کاله مخکې نازل شو د هغې آیات په آخر کې نازل شو ځکه نبی علیه السلام په داسې صورت کې نه جمع کوو ځکه نه جمع کېده ځکه تبدیلي به پکې راتله یو وجه دا و دیمه وجه دا وه چې حکمونه به منسوخ کېدل منسوخ دې ته وایي چې ډاکټر له ته لاړ شي او تا ته دوی ولیکي وي دا وخوره هفته پس راشه هفته پس چې لاړ شي نو تا ته وایي دوی مې درته چینج کړه بدله مې کړه درته نو دقې ته منسوخ وایي چې هغه دوی یې ختمه کړه نور یې درته نو الله حکیم ذات دی الله تعالی د امت د نبي علیه السلام لپاره بعضې حکمونه رالېږلي څه وخت لپاره
بیا چې سمو د تیر شو هغه حکمونه بدل کړل چې دا بدل شو دي ته منسوخ وي دي ته څه وایي نو په دې کې حکمونه منسوخ کېدل نو اوس نبی علیه السلام جمع کولو داسې لیکل چې هلکه په کاغذ کې په ترتیب لیکي او چې کوم منسوخ کېدل نو بیا به هغې سره څه کول بیا به هغه پرېښوده بل به یې شروع کو او چې بیا بل منسوخ کېدل نو هغه به یې پرېښوده بل به یې شروع کو نو کېدل بل نبی علیہ السلام مبارک هم همیشه دا سوال کو چې زموږ امت باندې اساني راشي دغه مبارک به اکثر انتظار دا چې دا کوم بعضې لږ مشکل احکام دي ځکه دا منسوخ شي زموږ امت باندې به اساني راشي نو به انتظار د دې کوم چې بعضې څه شي منسوخ شي ځکه یې نشو لیکلي ځکه چې لیکو بیا ورانوه لیکو بیا بل ځای کې لیکو ورانوه بیا بل ځای نه ورانوه نو دا خو بیا صحیح نشو کنه قرآن عظیم الشان کې ډېره تبدیلي بیا راغله د نبی علیه السلام مبارک به په ترتیب لیکل لکه سوره بقره ته کاله مخکې نازله وه او چې د آخري آیات نازل شو جبریل علیه السلام راوړو نو زید بن ثابت رحمه ته نبی علیه السلام وایي چې هغه ته کاله مخکې کوم صورت نازل دی سوره بقره د هغې صورت کې دا ولیکه خو آخر کې پکې نه دي لیکلي په دې مینځ کې دي هغه مینځ کې پکې ولیکه خو نازل د ټولو نه د آخري دي دغه آیات نو دا خبرې خو لږې مشکلې دي دا اکثر موږ طالبانو ته کوو خو ځان بعضې خلک هم په دې پوهېږي ما خو لږ اسان انداز کې وکړه پوه شوې په انشاءالله نو په دې طریقې سره قرآن عظیم الشان را جمع شو په دې باندې د کل صحابه اتفاق شو نو په دې باندې د امت اتفاق شو نو دا اوس هغه صورت کې موږ ته رارسېدلي د هغې نه دې خو په دې کې د یو زور زیر فرق هم نه دی راغلی د یو زور زیر فرق پکې نه دی راغلی او دې کې عجیبه قصه درته وکړم محمود الرشید بادشاه د مسلمانانو یو لوی خلیفه تېر شوی نو دې د عالمانو سره یې ډېر شوق نو ده به هر کال مقابله مقررول او تقریرونه دا به پکې خلکو کول یو ځل یې داسې مقابله مقرر کړې وه یو کس پکې راغی چې شکل او صورت یې د یهودیانو یهودي و هغه ډېر ښه تقریر وکړو چې ښه تقریر وکړو نو ده ورته راوغوښته وی دې خوا راشه وي ته یهودي وي او وي ته خو ډېر قابل سړی مسلمانېږې نه وی یاره نه مسلمانېږم وی ولې وي زه بس خپل کوشش کې لا لګېږم چې زه حق ته ورسم بیا به ګورم چې کوم دین پسې ځم وي ښځه ستا خوښه ده خو که مسلمانېږي وزارت به هم درکړم او دا عهده به درکړم او دا به درکړم ځکه ته قابل سړی پخوانو بادشاهانو به قابل خلک را جمع کول او زمونږ خو دا قابل وژني او شړي او شرموي هغه قمقل را جمع کوي چې څه ورته دی وایي هغه مني نو هغسې او ورته نه بس بیا به زه ګورم زه خپل ریسرچ او تحقیق سرته ورسوم خیر لاړ چې لاړ کال پس بیا هم په دغه ورځو کې راغی چې په کومه ورځ باندې د محمود الرشید باچا به مقابله مقرروله چې ویې کته سړي ته نو سړي ښه اسلامي لباس اچولی دی او پټکې په سر کړی کوم چې د مسلمانانو لباس دی داسې ښکارېده چې لکه سړی مسلمان شوي باچا خو ورته غږ ونه کړ خو چې د تقریر نمبر راغی نو په اسلام باندې ډېر ښه تقریر وکړو چې اسلام داسې حق دین دی او داسې دی او داسې دی نو چې کله مجلس ختم شو نو بادشاه راوغوښته وي چې تېر کال مې عهدې درکولې وزارتونه مې درکولو نه مسلمانې دي اوس خو داسې اندازه لګي چې ورته مسلمان شوي وي ما تا ته ویلي چې زه یو تحقیق کوم معلومات کوم چې حق ته ورسم بیا به هغه دین پسې ځم وی تاسو تحقیق وکړو وی ما دا تحقیق وکړو چې ما وی راځه اول دا معلومات کوم چې مسلمانان دا دعوه ډېره کوي چې زموږ په کتاب کې څوک ګوتې نشي والی په قرآن کې چا ګوتې نه دي والي او نه والی شي اول دا معلومات کوم او مسلمانان دا وایي چې د یهودیانو په کتاب تورات کې او د عیسایانو په کتاب انجیل کې په دې کې ګوتې والی شوي دي نو زه دا معلومات کوم وی زه لاړم او په ډېر غټ خرچ باندې مې تورات شریف ولیکه خو داسې مې ولیکه چې د ځانه مې پکې څه آیاتونه ولیکل او څه مې ترې وویستله خو ډېر ښکلې مې ولیکه خرچه مې پرې ډېره وکړه بیا مې د عیسایانو یو مدرسې د یهودیانو یو مدرسې ته دا یو او هغوی له مې ورکړه چې دا مې لیکلي دي او هغوی ډېر خوشحاله شو ډېرې پیسې راکړې ښکلې کوي ځان سره یې کېښود اوس انتظار کوم چې نن به سوال جواب کېږي سبا به کېږي چې راشه لکه کتاب کې فرق دی میاشتې پکې تېرې شوه خو چا سوال جوابونه په ما یې وایي دې کې خو ګوتې والې شوي ځکه که دې کې ګوتې نه وې والې شوي نو دې پې څنګه پوه نه شو چې ما پکې ګوتې والې چې زه عام سړی م نو چې مولی پکې ووایي نو څوک به مې پوه شي
بیا مې وی چې راځه اوس انجیل شریف وګورم. انجیل مې راواغېست، هغې کې مې دغسې ګوتې مې ووالې او د هغې نه مې زیاته خرچه په انجیل وکړه. بیا مې د عیسایانو ګرځې ته یوړم او یو عیسایي عالم له مې ورکړه چې دا مې لیکلي دي او ډېره خرچه مې پرې کړې وي. هغه ښه ډېرې پیسې راکړې او ډېر خوشحاله شو. یو میاشت به مې هغې ته مې انتظار وکړو چې ورېږه اوس به سوال جواب راشي چې تا خو پکې دا آیات غلط لیکلي دي او دا دې داسې لیکلي دا دې داسې. وایي څه پته ونه لګېده. ما وایي چې وایي دې کې خو خلکو ګوتې والي دي، ځکه چې زه پکې ګوتې والي شم نو خو مخکې مولیان به پکې څنګه نه وایي. بیا مې وایي چې راځه اوس قرآن مجید ګورم. یو قرآن مجید باندې مې د هغه څو کتابونو نه زیاته خرچه وکړه، خو په دې کې مې ډېر آیاتونه او سورتونه ګډوډ کړل، کم د هغې نه کم. وی خیر چې راوړم د مسلمانانو یو مسجد ته یا مدرسې ته داسې چې ادارې ته مې راوړم. وی هغې ته مې هغه ټیم کې خو په ګوتو لیکلي کېدل، چاپخانې خو نه وې کړل. یو ما چې زه خطاط یم او په دې مې ډېره خرچه کړې ده او ډېر ښه مې لیکلي دي. وی هغې ښکل کوي ادب یې وکوي چې یاره داسې کار دی چې زه ته لاړ شه، موږ به دا ګورو که دې کې څه خطۍ نه وه نو بیا به تا له پوره ډېر غټ انعام هم د دې درکو، خوشحاله به دي، خو زه ته لاړ شه. یاره خو ورځ دوه تېرې نه وي چې راپسې سوال جواب وکړو چې ته راشه دا دې کوم ځای نه لیکلي، دا دې کوم ځای نه لیکلي، دا دې کوم، دا دې څه کچر کړې. پایه او په عزت کې دا څیز چې کوم دې ختم که ګڼي قتل به دې کې څوک. وی ما وی چې یاره دې چې وایي چې په دې کې ګوتې نه دي والې شوې نو ما په دې خپلو سترګو ولیدل چې دې کې څوک ګوتې والې نه شي. اوس هم یهود او نصوارا ډېر کوشش کوي، مخکې د جهاد ایتونه مې ایستي وو، کله چې یو وباسي خو چې څنګه وباسي نو مخې سره اوس خو دا سوشل میډیا او دا څیزونه هم ډېر دي. اوس به دې راشي چې هلکه دې نه ځان ساتئ. د قادیانانو هم یو قرآن شته په دې پلی سټور کې هم شته، احمد جماعت احمدیه مې لیکلي دي، خو هغې باره کې ټولو خلکو ته پته ده چې دا د قادیانانو دی، دې نه ځان ساتئ. نو دا څه دي؟ دا د مسلمان کمال دی. مسلمان خو نن سبا ډېر بېکاره دی. دا د دې قرآن مجید متعلق چې الله کوم وعده نبی علیه السلام سره کړې وه چې دا مونږ نازل کړی دي او د دې به مونږ حفاظت کوو، قیامته پورې دې کې څوک ګوتې نه شي والی او نه د دې په شان راوړي شي. یو آیات تر اوسه پورې الله ویلي دي په قرآن کې، اخر اول یې ویلي چې د دې په شان راوړئ، انسانان او پیریان ټول راجمع کړي، بیا وی د دې په شان یو صورت راوړئ یا لس صورتونه راوړئ، بیا وی د دې په شان یو آیات راوړئ. زه یو آیات خو داسې راوړئ که ځکه دا خو عربی کې نازل دی او تاسو هم عرب یې، ښه شاعران یو قابل خلک یې، راشه د دې په شان یو راوړئ. اوسه پورې چا راوړله. دا د دې کمال دی د دې قرآن عظیم الشان او داسې عظیم کتاب چې الله موږ او تاسو له راکړي. ټول وایي الحمدلله چې داسې کتاب چې څومره ساینس ټکنالوژي ترقي وکړي په دې کې څوک ګوتې نه شي والی. قیامت به راشي خو ګوتې پکې څوک بدلون پکې نه شي کولی. دا ژوندی معجزه د نبي علیه السلام مبارک. څومره انبیا چې وفات شوي دي د هغې معجزې چې وفات شو نو معجزه هم ختمه شوه که نه، ځکه اوس په دنیا کې موجوده نه ده که. او د نبي علیه السلام دا معجزه چې قرآن دی دا اوس هم دا د مخه مبارک څه کم 1500 کال وشي چې دنیا نه تللي او دا معجزه ژوندی چې دی کې څوک ګوتې نه شي والی، دا څوک بدلولی نه شي. دا عظیمه معجزه د نبي علیه السلام ده او مونږ کمزور الله داسې عظیم کتاب الله را کړی. د دې قدر او عزت پکار دی. قدر او عزت یوازې دا نه دی چې ادب یې وکړي، ادب به یې وکړي، تعظیم به یې وکړي، وی به یې تلاوت به یې وکړي او عمل پې ضروري دی. لکه حدیث کې راځي ډېر کله ته یو کس د قرآن تلاوت کړي او قرآن پې لعنت وایي، دا کم دی چې دا وایي او عمل پې نه کوي. کوشش به کوي، وس به دا شپه ورځ کوي چې په دې باندې عمل وکړي، یوازې ویل نه دي. ځکه وایي خو یهود او نصارا هم وایي. الله دې موږ او تاسو له عمل کولو توفیق نصیب وګرځوي. په دې پوه شوئ چې قرآن عظیم الشان څنګه جمع شوی او د دې د حفاظت څنګه وعده شوې وه. اللهم صل علی سیدنا ونبینا